سار روان یم یو بزرګ دی زموږ د علاقې کې ما ته بزرګ ښکاري خو نن نه مېړه تور شو چې بزرګان نشته چې مې په ګیرو غلط شي او مې په تسبو هغه یو ګیره او تسبو والاو یو کور ته به خیر غوښتو ته ورتلو پسې چل کې کور نه ښځه وتښتول چې ښځه یې وتښتوله نو ښځې ورته ویل ستا د ټګۍ تسبې په لاس وي زه په درکړو شکرانه وخت پیمانه دا تسبې هم ټول فراق دا ګیرې راغې ما ته وی چې یاره مولوي صاحب ډېرې سختې روجې دي داسې پکې دي نو ما وی چې یاره سخت خدای به اساني کړي یاره بارانونه ما ته وی ډېر مې ورته وارخطا او تسبې مې لاس نو بس را روانو مې په لاره مې سوچ کولو ما خوند دی را هر سړي ته چې ګورې ټوکه ده فراډ بیا چې ګرځې ګرځې دې ته به راځې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث چې د آخر زمانه اسلام به د هر چا په داخله کې وي د مرۍ نه لاندې نه وي هر مونږ خو حکومت پسې کوته کې راغستې دي هلکه دروغ ولې وایي دروغ ولې وایي ظالمانو د دروغو چغې ولې وایي اسلام دی هغه د بیا وزیران جوړ کړي د اسلام آغاز به ډېر زر د اسلام آغاز به ډېر زر هلکه دروغ ولې وایي کمبخت خدای سره به تر کومه توکې کوي نو دا خو دي داسې دا زه او ته ولې داسې خو پرېږده دوی خو په دې چل حکومت کوي لس اته کاله یې تېر کړه دا قمقل بېوقوف قوم یې دوکه کړ رڼو را روان دی آغاز دی فلانی دی ډینګړی دی مونږ ویل که خیر یې د خدای لکه تاسو ته مې نه ویل دلته یو ملا ودرېدو د چواړیانو جمعدارۍ ته دا د بیډي ممبرۍ ته ودرېدم د شپې مال راغېږي دا ودرېږي ما ته څه کې دا د چواړیانو جمعداري نارور یې راته وایي چې اسلام دپاره ودرېږي اسلام دپاره نو دا اسلام خو دوی په شرمونو وشرمول خو پرېږده خو لګیا دي د پاکستان ښځې دا ملک په شرمونو شرمۍ لګیا دی دین او مذهب په شرمونو شرمۍ لګیا دی اسلام په شرمونو شرمۍ لګیا دی زمونږ ښځې زمونږ لوڼې مونږ د هرې سزا قابل دا مونږ سال جوړ کړی دا ښځې د چا دي د دلي انتنې دي که د پټیالي سیکړی دي که د ولایت میمانې دي دا د چا دي د دوی د چال ته وګورئ په دې سره وختي وزیر باغ طرف نه راتلم اریان ښځې روان مونږ سره تېرېدې ما خپلو ملګرو ته وویل مال دې منځ کې کټای ته وګورئ منځ کې کټای ماله ولیدو ویې خندل ما هغې ته ولیدو دا د چا ښځې وې دا قوم ما ته یو سړي وې ستا دې جومات ته درتله خو لوی قام دی د خدای مال زما جومات ته هغه سړی نه شي راتلی چې د چا ښځه ټیکسي لاروي د چا لور ټیکسي لاروي ته الله زما جومات ته راتلی ته دې خبر نه یې او ښځې او لورو دې ساري دوی زړه له په دې ټګور ورکوي او زړه په دې خوشحالۍ چې ما ته ګمنام خط راولېږي چې مولانا صاحب مونږ اورېدلي دي چې ستا لوڼه هم کالج کې سبق کوي مال ټیک ده که د دلق قوم ملا چېرته نر کېدی شي د خرې مېړه اس کېدی شي نو د خرې مېړه هم خري دا قوم نه دی نه دا ملک نو عزیزانو تماشه به وکئ د ځان انجام به وګورئ خپل چې لارې به درته خطایي لارې دا نن په ټیکټرو کې او په خرونو چې دا ګډې او چرګان تړلي او ستا ملک ته را رواني که داسې په ناګزین ته نه شوې او مړو نو راشي په قبر کې متیاز تاسو هم داسې کوي دا بنګلې او دا ترکۍ اسپې به دوی به خبر نه وي چې ښځه مې کوم خوالاړه او زه کوم خوالاړم لور مې کوم خوالاړه او زوی مې کوم خبر به دې